افغانستان کې د درد کیسې ډېرې دي. جنګ د ډېرو خلکو ژوند نیمګړی کړی دی. راځئ چې د یو غیرتي افغان کیسه واورو. نوم یې ریاض دی، د کونړ ولایت یم. وظیفه مې پیښه په اورګان مې پیښه اردو کې وم، او وظیفه مې پیښه برقرار پیښه په پکتیکا ولایت کې وه. ولسوالي پیښه ارګون ورته وایي. پیښه ارګون اخواته برمل دغې ولسوالۍ دي، دا اخواته نږدې دی، پاکستان سره نږدې ولسوالۍ دي. په دې ولسوالو کې پیښه وظیفه مې وه. نو د وظیفې په حالت کې موږ وو چې غزني ته راغلو. دا فلحال چې زه زخمي شوی وم، پیښه دا غزني کې زخمي شوی یم، په مین باندې مې خپې راغللې. نور انډیوالان مې پیښه شکر دی ټول یو 5 کسانو موږ، یو راسره زموږ ضابط و، موسی نامه وه، او دا غریب هم راسره زخمي شو. خو شدیده زخمي پې زه وم، پیښه چې زه پې ولاړ وم، پیښه زه پې ودرېدلم، او بس دغه ځای کې مې زما خپې د لاسه ورکړي. انجینر صاحب هم ډالر ماشونه بند دي، کار به نه شروع. په همدې وظیفه کې والا پیښه بس هغه هم داسې ځوروي که نه چې همیشه پیښه لکه 4 ساعته مونږ او دې د پیښه په یو کاسه خوړله، او بس داسې رانه ولګېدل که نه نه غوښه ویني. ریاض د افغان پوځ هغه سرتیری و چې 10 کاله وړاندې په غزني د ماین چاودنې له امله خپلې غبرګې پښې وبایللې. د هغه هوډ دومره پیاوړی دی چې په همدې نیمګړي وجود د ژوند لوی بار ته درون کاروبار کوي. ریاض د ننګرهار په بېسودو کې اوسیږي، خو د پوځ له خورو ملګرو سره یې اړیکې لا هم نه دي پرې. الحمدلله ټول الحمدلله چې کوم انډیوال مې وسه کېږي ان دلته کور ته هم راځي، او نور دا اوس خو دا ټلیفونونه پیدا شوي دي، شکر دی. پیښه ټلیفون نمبر د بل انډیوال نه یې راله پیدا کړي، زنګ منګ راته وایي. پیښه بس ښه الحمدلله، زړه مې ورسره راټولي بیا خوشحاله او پوښتنه کوي. الحمدلله دی د 6 بچو پلار او د 10 کسیزې کورنۍ چارې سمبالوي. ښایي مرسته به ځواب نه کړي، خو همت به یې د سوال لاس چاته اوږد نه کړي، او وایي د سرتیري نوم غیرتي دی. شمس الحق مامون، سیمه نیوز، جلال آباد. ډېره مننه مامون صاحب. زه به هم د ریاض خان سره یو دوې پوښتنې وکړم. ریاض خان، تاسې څه شي ډېر خوشحاله کوي په ژوند کې؟ ډېره خوشحالي خو ماله پیښې خپله زندګي راکوي، چې دا اوس دا یم د الله تعالی نه ډېر شکرګزار یم. نو هر وخت پیښې زه خوشحاله یم. ریاض صاحب، تاسې 6 ماشومان په کور کې لري، لوی کور در غاړې دی، ټول مسؤلیت یې یوازې ستاسې په غاړه کې دی؟ خپله زه د کور سرپرست یم، او څه چې الحمدلله پیښې څه د دولت څه معاش څه راکوي راله، په هغې ګزاره کوم. او نور پیښه داسې دغه نشه، نور زه خپله پیښه دا ګټه و خټې دي ګټې دي، او کار یو کار دی، دغه کار کوم په دغې باندې الحمدلله رزق الله راکوي، او بس په دې د الله نه شکرګزار یي. ډېره مننه ریاض صاحب، ستاسې همت ته دې سلام وي. خدای دې بیا څوک نه نیمګړی کړي، جنګ دې ورک سي.